دما سپین دستارو لسا اوس بدی حریم راوی هیلی ته ګلونه اکدم اوس به زما د مینې ووینې اظهارو لسا اوس د خدمت کومه اوشم په قرارو لسا اوس دې د امن په سر دما سپین دستارو لسا اوس بدی حریم راوی هیلی ته ګلونه اکدم اوس به زما د مینې. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به وئ او زه نصرت الله خوشحال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم تر څو د دې اونۍ ملي راپور تاسو ته وړاندې کړم. درنو قدرمنو لیدونکو، موږ نن په پلازمینه کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مرکزي روغتون ته راغلي یو. به ګورو چې دلته د دوی خدمات د هیوادوالو لپاره څه ډول دي او دغه روغتون کې د سترګو وړیا درملنه کیږي. هغه کسان چې د سترګو ناروغي لري نو کولی شي چې دغه روغتون ته راشي او دلته په وړیا توګه درملنه ترسره کیږي. د دې پخوا کې یوازې سترګو نه ځینې نور ناروغۍ هم دلته د ځینې نورو ناروغیو درملنه هم ترسره کیږي. نو درنو لیدونکو، د دغه روغتون له مسؤلینو سره، ډاکټر صاحبانو سره او هیوادوالو سره خبرې کوو. تاسو هم د دغه راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. زحمتنا دی پتن وګالل منم بشمیر زحمتنا. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. په دغه روغتون کې چې کله ناروغ د سترګې مشکل ولري راځي، لومړی بیرون ثبتیږي، له هغې وروسته دلته دغه برخې ته راځي، دلته د دوی فشار کتل کیږي. که چیرته مشکل یې غټ وي، عملیات ته اړتیا وي، نو ورته ژیړې ورقې ورکول کیږي. له هغې وروسته دغه شعبې ته معرفي کیږي، هلته د دوی شکر او نورې ناروغۍ کتل کیږي. کله چې هغه ټیسټ شي، لابراتوار برخه کې د هغه ټیسټ شي، له هغې وروسته د بلې شعبو ته ځي. بله شعبه کې د کمپیوټر په واسطه ټیسټ ترسره کیږي. له هغې وروسته بیا عملیات خونې ته یو ناروغ معرفي کیږي. نو درنو لیدونکو، تاسو له موږ سره پاتې شئ، ځینې نورې برخې به هم تاسو ته در وښیو. شکر دی شکر حریت می خپونه را خپل کړو، شکر دی شکر حریت می خپونه را خپل کړو. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. همدغه روغتون ته راغلو، دلته لومړۍ برخې ته راغلو. دغه برخه کې لابراتوار برخه ده. نو دلته به له ډاکټر صاحب څخه وپوښتو چې دلته د ناروغانو ټیسټ څه ډول اخیستل کیږي او دلته ناروغان څه ډول ټیسټ کیږي. نو پخپله له ډاکټر صاحب څخه پوښتو. ډاکټر صاحب، ډېره مننه کوو چې وخت مو راکړ که لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت الله سادات هستم، آمر لابراتوار شفاخانه مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی. د دغه بخش په اړه که معلومات راکړئ، دلته ناروغان لومړی راځي، څه ډول ټیسټ اخیستل کیږي او د ناروغانو سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ وقتی که مریض اول مراجعه میکنن، میرن در اوپیدی او میان پیش دکتر دیگه فشار میبینن، بعد از او بازمان برای ما روان میکنن. در اینجا که ما هپاتیت بی شه میبینیم، هپاتیت سی شه میبینیم، اچ آی وی شه میبینیم و جمع شوگر شه. باز ما از اینجا که مکمل معاینات کردیم روانش میکنیم به طاق روبرو کجا فشار چشمیاش میبینن که باز روانش میکنن به عملیات خانه. دلته ټیسټ اخیستلو طریقه څه ډول ده؟ څه ډول ټیسټ اخیستل کیږي؟ ما در قدم اول مریض را میگیریم، راجسر میکنیم در کتاب راجسر. بعد از او سامپل خون از او را میگیریم، به شماره مسلسل از او که هر شماره بود، بعد از او ما در سنتریفیوژ میکنیم، خون از او را به در سرمش میگیریم، در معاینات انجام میدیم. یعنی د یو ناروغ ټیسټ څومره وخت کې اخیستل کیږي؟ فقط 15 دقیقه وقت میگیره هر مریض که ما جمع نمو چند مریضی را جمع میکنیم، دمو 15 دقیقه 5 6 مریض میندازیم که دمو 6 7 مریض باید دمو 15 دقیقه خلاص شوه، کار ما پس نبیفته. کله چې ناروغان دلته مراجعه کوي، ناروغان باید په دغه بخش کې کوم قوانین مراعات کړي، کوم مقررات باید دلته مراعات کړي؟ مریضایی که جمعه خب باید از اول هپاتیت بی و سی ازی باید از منفی باشه که عملیات ازی. بعد از او شکر از او حتمی است. اگر شکر از او بالا باشه ما نمیتونیم، ما دکترها نمیتونن که مریض را چشمش عملیات کنن. اون را روان میکنن، با سوایش میخواین، میگن دوایتون بخورین، شکرشون نرمال شه. وقتی که شکر بالا باشه عملیات نمیکنن. تشکر. بسیار بخیر. بخیر سلامت باشید. بخیر. درنو لیدونکو، ډېره مننه کوو تاسو موږ سره پاتې شئ. د دغه روغتون ځینې نورې برخې به هم تاسو ته په تصویر وباسو، له موږ سره پاتې شئ. درته لیکما بالمینې ډک اشعار لسا، درته لیکما بالمینې
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا هغه شعبه ده چې دلته د کمپیوټر په واسطه د یو شمېر ناروغانو چې د سترګو مشکل ولري په هغوی باندې چک کېږي او له دې وروسته بیا عملیات ته لیږل کېږي. نو د دغه شعبې یا د دغه څانګې په تړاو به مسؤل ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب محترم، د دغه څانګې په تړاو کوم معلومات لیدونکو ته ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې ټولو لیدونکو ته سلامونه. که مریضان دلته راځي اول خو بیرون تاسې پروسس کړې ده چې مریض راځي هلته او پی ډي کې چک اپ یې کېږي، پراپر کتل کېږي. کوم مریض چې د سترګو پردې ولري یا قابل د عملیات وي هغه بیا راځي دلته یو بل میز موږ لرو چې هغه هم تاسې هغه نه اخیستې ویډیوګانې فشار یې کتل کېږي، شکر یې چک کېږي هلته او نور څه د وینې معاینات چې ضرورت وي هغه مطابق هغه کېږي. بیا هغې نه وروسته بېرته دغه اتاق کې چې کوم دغه مشین لګېدلی دغه مشین ده چې په دې کې د دې لینس یا د سترګو د هغه لیزر چې ورته وایي د هغه اندازه اخیستل کېږي یا چې کېږي چې ضرورت ورته شته که نشته ده، نو د لینز اندازه اخیستل کېږي. نو بیا دې ځای نه دا مریض چې دلته دی پوه شي چې اوس لینز ته یا عملیات ته ضرورت شته ده، نو بیا دی دغه قطره چې اوس یې واچوله ورته کومه قطره چې استعمال کړه په دې باندې دا د سترګې دا ګاټی نه ده دا کوم چې د باندې پړسوب بیا غټېږي، نو بیا دی چې ښه معلوم شي بالکل. بیا دوباره چې دلته مریض پوره معلوم نشي دوباره دا قطره ورته اړ چې ګاټی غټ شي دوباره بیا کینی دوباره بیا ګوري. دغه پروسس ته ټول دلته وخت کله چې یو ناروغ تاسو یادونه وکړه چې هغه سترګې مشکل ورته چکک اچول کېږي تر څو ښه معلوم شي، د څومره وخت کې دغه پړسوب رامنځته کېږي؟ دا تقریبا داسې ټوټل د موږ اطبابت له لحاظه 15-20 دقیقې الا نیم ساعت وخت ورکوو مریض ته چې دا وپړسېږي، انتظار وکړي تر څو پورې چې د سترګې ګاټی وپړسېږي پوره داخل کې چې کوم مشکلات دي هغه معلوم شي. یو نیم ساعت وخت ورته ورکوم. ډاکټر صاحب محترم، په وروستیو کې ستاسو پیغام هغه ناروغانو ته چې دلته راځي مراجعه کوي د سترګو مشکل ولري ستاسو پیغام ورته څه کیدای شي؟ دا دی چې دا خو داسې دی خلک چې راغلی دا ټیم دې صرف یو هدف دی، هغه هدف یې دا ده چې څوک د سترګو پرده یعنې کټریکټ ولري د هغې خلکو عملیاتونه کوي. دلته نو هیوادوالو په ذهن کې داسې یو شی ده چې دلته عموما د سترګو څومره چې چیکاپ ده او څومره چې معاینات دي هر سړی بس 15 کسه ځان سره ډاله کړي راځي چې سترګو ډاکټران راغلي دي او دلته چې راشي بیا لږ زره کې داسې چې دی وګوري چې دا د قابل د عملیات نه ده یا څه مشکل نه لري بیرته چې کور ته ځي په ذهنیت کې داسې دا ډاکټران راغلي په موږ ریشخند وایي، مګر د دې صرف یو هدف ده چې هغه کټریک یا د سترګې پرده چې ورته وي د هغه عملیاتونو لپاره راغلي د هر ورځ تقریبا اول ورځ د 80 عملیاتونه وکړو، دوم ورځ 100 عملیاتونه وکړو، دغه نن هم 100 عملیاتونه دې په ذهن کې دي، سبا هم همداسې یو پلان لري، نور مشکلات نشته، نو صرف هغه د سترګو کټریک عملیاتونه دې ترسره کوي او هغه په موافقتانه توګه ټوله ورځ راوګیا دي. دا خلک سهار راځي 9 بجې 8 بجې د ماښام پورې دې کار کوي. ډېره مننه کوو. مهرباني، خوشحاله اوسئ، خدای مو هر کله راوله. ډېره مننه، خیر خو شکر دی شکر حریت می خپل خپل کړو، شکر دی شکر حریت می خپل خپل کړو، شکر دی شکر حریت می خپل خپل کړو. موسیس ټیم چې دلته راغلی دا په دریو مهمو زونونو کې دوی خدمات وړاندې کړل. اول په هرات کې، بیا په مزار کې، اوس په کابل کې، دلته په مرکزی شبخانې د هلال احمر د سره میاشتې په شبخانه کې دوی دلته په خپلو کارونو بوخت دي. په هرات کې دوی تقریبا 422 جراحي عملیات د سترګو کړي دي. موږ هیوادوالو ته نارینه، زنانه، سپینګیرو ځوانانو ته 422 کسان د جراحي د پردو د سترګو جراحي عملیات ترسره کړل او پی ټي 4200 کسان او پی ټي کې وکتل. په هغه کې کوم کسان چې یو لپاره عملیات ضرورت و هغه 422 کسانو هغه لپاره جراحي عملیات وکړل او د 1022 کسانو لپاره عینکې ورکړې په هرات ولایت کې. هلته ډېر کامیاب کار وکړ او په غزون کې الحمدلله د موږ چې کوم مشکلات وو د موږ د سترګو د مریضانو هغه تقریبا تر ډېره پورې حل شول. بیا له هغې نه مزار شریف ته راغل. مزار شریف کې 383 جراحي عملیات وکړو، یعنې د سترګو د پردو عملیات وکړو. ډېر کامیابي سره 3700 کسان یو پی ډي کې وکتل چې دغه او پی ډي نه چې دوی تشخیص کړي دي دا 302 یا 3 کسان قابل دي چې دوی جراحي عملیات وشي، د دوی د پردو عملیات کامیابه او 1000 کسانو ته عینکې ورکړل مزار شریف کې.
اوس په الحال دا په کابل کې دوی لګیا دي. کابل کې ان شاء الله تر 4000 تر 15000 کسانو پورې دوی ګوري په پی ډي کې او 400 تر 500 کسانو پورې ان شاء الله دوی جراحي عملیات کوي او 1000 کسانو ته به دوی عینه کې ورکوي. تاسو یې نه اوس په مرکزی شفاخانه کې دا روان دل پرونه راسي بل راسي دا د دوی کارونه روان دي. اوس مې په 100 کسان مخبل وکتل، زنانه، مردانه، واړه، غټان، سپینګيري د ټول ملک د ازبک د پښتون د هزاره د بلا تبعیض د دې لپاره الحمدلله دلته عملیاتونه او دا خدمات وړاندې کیږي. 400 تر 500 کسانو په ان شاء الله اوس دوی جراحي عملیات کوي او ډیر کامیاب عملیاتونه کړي دي. چې پرون سي عملیات کړي نن راغلي دي چې خپل د عملیاتو نتیجه بیا دوی تروخي او دوی ورته دوا ورکړي او دوی به ان شاء الله ډیر زر بیا راځي او ان شاء الله 3 ولایتو کې به بیا 3 زونونو کې بیا په کابل کې او د مشرقي زون په ننګرهار کې او ان شاء الله په قندهار کې موږ غلرو سیال تم دوی دا کیمپ ولګي او 1.5 کسان به بیا په ټول افغانستان کې د 3 زونونو کې دوی عملیات کوي، د سترګو عملیات ورته کوي او همداسې به ان شاء الله 15000 16000 کسان په پی ډي کې ګوري او 3000 کسان ته به دوی عینه کې ورکوي. دا ډیر لوی کومک دی. دې کې هغه اعلی ترین سپیشلیست ډاکټران د سترګو دي او هغه مډرن ترین هغه ماشيني سره وړي د سترګو لپاره چې کوم معاینات پکار کیږي مکمل خدمات الحمدلله وړاندې کیږي او د دوی د سره به ان شاء الله تعاون رواني. بزما د مینې ووینې اوس د بچي د علم پوهې تر مکتب بیایم، اوس د بچي د علم پوهې تر مکتب بیایم، اوس د بچي د علم پوهې تر مکتب بیایم، اوس د نو زیم له هر چانه شغم خوارو لسا. مرکزي روغتون د سرې میاشتې ویاړ لري چې په مختلفو بخشونو کې متخصص ډاکټران لري. تقریبا منګه په ورځ کې د 0 نه 200 نه تر 0 پورې تر 1200 پورې مریضان په وړیا توګه ګورو، د هغې معاینات کوو او هغوی ته په وړیا توګه باندې دوايانې ورکوو. موږ سره د عقلي او رواني بخش کې متخصص شته دی. زه خپله یم په داخله بخش کې موږ متخصص لرو، په جراحي بخش کې موږ متخصص لرو، د هډوکو بخش کې متخصص لرو، د اطفالو بخش کې متخصص لرو. دا هغه متخصصین دي چې د ټولو تحصیلات په خارج کې کړي دي او د دې ترڅنګ موږ نسایي ولادي فعال لرو او د دې ترڅنګ موږ فعال 4 ساعته ایمرجنسي لرو چې په دې کې د ورځې د 100 نه تر 1.5 ساعت پورې زموږ هیوادوال مراجعه کوي صرف زموږ ایمرجنسي ته او هغوی ته وړیا دوايانې او ټول خدمات یې دلته کیږي. له نړیوالو بنسټونو نه او د ملي تجارانو نه مو دغه هیله ده، خصوصا زموږ د ډاکټرانو نه چې مختلفو بخشونو کې تخصصونه لري چې راشي موږ سره همکاري وکړي، ټوله زمینه به ورته موږ مساعده کړو تر څو زموږ د لارې نه خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړي. او د دې ترڅنګ مو د ملي بنسټونو نه او د ملي تجارانو نه دا هیله ده د سرې میاشت سره مرسته وکړي. سره میاشت نه تنها په صحت کې بلکې په هر ډګر کې په مخ کې وه او موږ متعهد یاستو چې خدمت وکړو، متعهد یو متعهد به ان شاء الله خپل هیوادوالو ته. زما ټولو ناروغانو ته چې دلته موږ ته مراجعه کوي دا مې پیغام دی او ترې هیله کوم زما هیوادوال دي، زما د سترګو تور دي، لیکن لطفا دا دی چې موږ دلته صرف لکه دغه اوس په البصر چې کوم فاونډیشن دی او عملیاتونه کوي، دا د سترګو د پردو عملیات کوي، نو د هر مشکل لپاره د خپل وخت هم نه ضایع کوي او نه دی راځي. او د دې نه علاوه که زموږ هیوادوال پر هر بخش کې چې ما مخکې ټول بخشونه زموږ د مرکزي روغتون یاد کړل، هغې ته خدای ناخواسته څه ستونزه پیدا کېږي د صحت بخش کې، هغوی کولی شي 4 ساعته مراجعه وکړي، زموږ شفاخانه په وړیا توګه په خدمت کې ده انشاءالله. اوس به د حریم راوي هیلې ته ګلونه اقدم، اوس به زما د مینې ووینې. الحمدلله د روغتون خدمات خو د هیوادوال لپاره ډېر په عالي سطحه باندې روان دي او خلک ډېر ترې خوشحاله هم دي ځکه د خلک د افغانستان خلک
او ملت مظلوم دی، بیچاره دی، فقیران دي. نو د سترګو عملیات ته د دوی په خپلو پیسو، شخصي پیسو باندې او په شخصي شفاخانو کې وس نه رسیږي. نو الحمدلله دلته دوی عملیات چې څونه شوي دي کامیاب دي. زه کسان پیژنم. نو د ما په خاطر باندې ما ته خبر راکړ شو چې دلته عالی خدمات کیږي او ډېر صحیح خدمات کیږي. نو ما خپل پلار راوست، مریض مې ته داخل کړ. نو الحمدلله بیخي خدمات ډېر عالی دي. زه یو پروش کال رالم د دې روغتون څخه. زه ډېر خوشاله یم. ما یوه سترګه راته عملیات کړه. اوس دغه بلې ته هم دا غوښتنه راکړه ولته راسه دا ستا د بله سترګه عملیات کوم. په دغه ادب سره راغلی. شکر دی الحمدلله. اوس ډېر زه خوشحاله یم. ښه عملیات ترسره شو. بیخي ډېر خوشحاله یم. نو که نه وای ما بله بیا مراجعه نه کوله. دا دویمه سترګه بیا هم ډاکټران وویل چې بیا پس ته موږ رالو راسه ستا دا سترګه درته عملیات کوو. ډاکټران خو هغه یوه راغله چې ورغلو پوښتنه وکړه باره پرچه راکړه راغلی. نو دا اوس په خوشحاله چې موږ سره دغه کوي وسه نه لرو چې په خپله یوه سترګه باندې مثال دا یوه سترګه مې د بیان تللې کرې ما اپریشن کوله. برای وقت پس اختر راسه برای اختر باید ما ګډوډ کړو. هغه خدای پاک مهربانه شو. بیګانه خو هلکان ته ولې ما دا د خدای مهرباني ده چې اوس ما د هغه باجې شو. اوس به موږ ته راته اپریشن کوي. نو خوشحاله زبرې نه یو. تل مدام د هر دښمن تر څارو لسا اوس به زما د مینې. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تاسو د دغه راپور تر وروستیو له موږ سره وئ. تاسو په دغه راپور کې ولیدل چې په دغه شفاخانه یا روغتون کې د یو شمېر هغه هیوادوال چې د سترګو ناروغي ولري نو دلته یې په وړیا توګه درملنه ترسره کیږي. موږ هم نن وغوښتل چې دغه راپور په همدې تړاو درته وړاندې کړو. نو زموږ راپور همدومره و. تر بیا بل راپور پورې مو په لویه بښونکي راسپارم. ښه وخت ولرئ.